عمر رضی الله تعالی عنہ ته سړی راغی، دروازه ورته وټکوله. دروازه چې وټکوله، عمر صاحب چې بیرون نه وته، څلور پنځه خبرې ورپسې بیرون تیزې تیزې د خپل د بیبي د آواز نه راغلې. د مېلمه بېرته لاس ورکوي، صاحب لاړم. وی ولې؟ وی زما یو کارو، ما ویل چې زه به تاسو ته ووایم خو صاحب لاړم نه کېږي. وی خیر ما ته ووایه که نه؟ وی نه صاحب. وی ولې؟ عمر صاحب جراره سړی و. وی کېنه، څه چل دی؟ وی صاحب ما سره زما ښځې بحث وکړو په کور کې، په 3 ورځې کېږي جګړه م ده. ما ورته ویل چې امیر المؤمنین ته دې شکایت کوم. د امیر المؤمنین خو ډېر رعب دبدبه وه. بس وی زه راغلم صاحب چې تا ته شکایت وکړم د خپلې ښځې، خو قربان چې دروازې ته راغلم نو تا پسې خو هم خبرې وکړې که نه؟ معلومېږي دا تم د ده ښکارې. نو چې تا ته خبرې کوي نو زه به تا ته خپل شکایت څه وکړم؟ عمر رضی الله تعالی عنہ هوښیار شخصیت، او ورته یې کېنه یو څو خبرې کوو. ورته وایي ګوره، الله جل جلاله دا ښځه زما په اختیار کې راکړې، زما چې کله م خوښوي زه د استفاده کوم. وایي هو. وایي د دې په وجه الله زه د زنا نه بچ کړی یم. وایي هو. وایي د دغې بیبي نه الله جل جلاله زما د اولاد نسل چلی. وایي هو. وایي دغه بیبي چې کله زما مېلمه راشي د هغې مېلمه عزت کوي. وایي هو. وایي دغه بیبي زما د ستومانۍ خیال ساتي. وایي هو. وایي دغه بیبي ما ته ډوډۍ تیاروي. وایي چې هو. وایي دغه بیبي زما دپاره کور کې د چایو انتظام کوي. وایي چې هو. زما کالي چې خیرن شي، زما کالي زما دا بیبي مینځي که نه؟ وایي هو. وایي کله چې زه یم که نه یم زما د بچو تربیت زما دا بیبي کوي که نه؟ وایي هو. وایي کله که زه یم او که نه یم زما کور په دې بیبي باندې آباد دی که نه؟ وایي هو. وایي خو چې دومره زغم را سره هغه کوي خو دا یو ورسره زم کوم که نه؟ د پخو خلکو او د خوږو خلکو د هوښیارو خلکو هوښیارې خبرې وي. صحیح ده؟ بیا ورپسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. دویمه سپاره کې سوره بقره کې الله تعالی فرمایي دې زنانو ته دغسې حقوق دي په دې نارینهو لکه څنګه چې د نارینهو حقوق په دې ښځینهو باندې دي.